حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه د رسول الله سلام یو ډیر مشهور جلیل القدر صحابي ده. د حدیث راوی ده فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایل: انا وکافر الیتیم له ولغیره. زه او هغه څوک چې د یتیم کفالت کوي، د یتیم سرپرستی کوي، له چې د خپل یتیم وي، ولغیره او یا د بل چا یتیم وي، فی الجنت په جنت کې به هاکذا دارنګ یو. واشار بالسبابه والوسطى، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبابه او وسطا ګوته باندې اشاره وکړه. سبابه دغه مسواکی ګوتې ته وایي، د اشارې ګوتې ته، او وسطا منځنۍ ګوتې ته وایي. وفرج بینهما شیئا، او د دې دواړو ګوتو په مابین کې لږ څه پراخوالی و چې دا منځنۍ ګوته د مسواکی ګوتې ته څومره نږدې ده، دغسې به دا سړی په جنت کې ما سره ګاونډ کې وي او ما سره به نږدې وي. دا صرف په دغه کمال چې ده په دنیا کې د یتیم سرپرستی کړې ده، د یتیم پالنه یې کړې ده، او د یتیم د ښې تربیې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی چې څوک د یتیم په سر باندې د شفقت لاس راکاږي، نو هغه د دې لاس لاندې چې څومره ویښتان راځي، د هغې ویښتانو په شمار او تعداد باندې نیکي الله جل جلاله د ده لپاره لیکي. دا څومره اسانه ګټه ده. او که موږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام په دغه یو حدیث باندې عمل وکړو، څومره مشکلات به حل شي. یعنی یتیم به چېرته د مایوسۍ احساس ونه کړي، د محرومۍ احساس به ونه کړي، او یتیمان به دومره بد حالت کې نه وي لکه دا نن سبا چې دي. خو وجه دا ده چې هر څوک په خپلو اولادونو نظر ساتي، او مسکینان و یتیمان، کونډې، بېوزله او محروم خلک دا د چا په نظر کې نه دي. نو له همدې وجې نه مشکلات زیات دي. پیغمبر علیه السلام دغسې فضیلتونه د همدې لپاره بیان کړي دي چې امت دې ټکي ته متوجه شي او د دې فضایلو د حاصلولو لپاره ملا وتړي. او که په دې رابطه لږ لږ کوشش هر مسلمان وکړي، نو د یتیمانو مشکلات حلي. او یتیم سره ښه شفقت دا ده چې د هغه ښه تربیه وشي، سالمه تربیه یې وشي، او د تعلیم زمینه ورته برابره شي. د لباس او د خوراک سره سره دغې خوا ته ډېر پام وشي چې دا یتیم ده او د ده ښه تربیه وشي. نو بیا به دی د خپل مور و پلار لپاره په آینده کې صدقه جاریه وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته همدا سعادت او توفیق را په برخه کړي. او دا حدیث بخاري شریف کې راغلی دی. بخاري شریف د پیغمبر علیه السلام د احادیثو په کتابونو کې له ټولو نه معتبر کتاب، یعنی د قرآن عظیم الشان نه وروسته دویم نمبر کې معتبر کتاب، معتد به کتاب هغه کتاب ده چې امام بخاري رحمت الله علیه لیکلی ده.